قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. زما عزت مندو قدر منو استاذانو طالع علمانو او راغلو ملمنور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاذي پاوران دي چي معكم آيات ولستو وديك رب العالمين من او تاسي تيو عجيب حالت بيانوي. زما عزت مندو لك سرنگا چي دا اولاد دا الله جل جلاله ليولي نعمت دي نبل ترد دا يلوي فتنة هم دا. ذكر الله رب العالمين فرمي: واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه. هو شيء يقين استاس مال او استاس اولاد فتنه ده. زما عزت مندو الله رب العالمين دا اولاد تربیت خپل والدین تسپارلې او دای مسؤلین ګرځولي د دې په باره کې به پوښتنه کیږي. زما عزت مندورونو اولاد د والدینو سره امانت دی او د دې تربیت کول غټه ذمہواری ده او د اولاد سره خیرخواهي کول پکار دي او د رب العالمین د مرضی مطابق د دې اصلاح او تربیت په مور او پلار باندې واجب دي. زما عزت مندو والدین نه په خبره ځان وکړي چې واځي لباس او خوراک د دې ذمہواری نه ده بلکې د دې دینی اخلاق برابرول هم ضروری دي. زما عزت مندو ما چې کوم آیات مخکې ولستو: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم وعلیکم نارا وقودها الناس والحجاره. پدې کې رب العالمین مؤمنان تخپل ذمہواری ور پادوي چې تاسو خپل ځان او خپل اهل او عیال د تربیت او اهتمام د تربیت اصلاح اهتمام وکړئ نو تاسو ټول به الله رب العالمین د جهنم د اور نو ساتي. الله رب العالمین دې موږ تاسو په دې خبره